السلام علیکم قدرمنو دوستانو ټولو ملګرو ته په یو نوي ویډیو کې هرکلی وایم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ یاستئ. په دې ویډیو کې چې تاسو سره نن کومه موضوع شریکوم نو دا ډیره اهمه موضوع ده. په دې هیله چې ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. دوستانو تاسو ټولو ته معلومه ده چې اسلام یو ډیر پاکیزه مذهب دی چې د زندګۍ په هر اړخ کې زموږ رهنمایي کوي او موږ ته لاره ښیي، او اسلام د ژوند هر اړخ په ډیرې ښایسته طریقې سره او په ډیر واضحو الفاظو کې بیان کړی دی. خو زموږ بدقسمتي دا ده چې موږ مسلمانان هم یو او سره د مسلمانۍ د خپل مذهب یعنی دین اسلام نه ډیر لرې پاتې یو او د اسلام مطالعه نه کوو. د اسلام نه د لرېوالي په وجه موږ په ډیرو داسې ګناهونو کې مبتلا یو چې زموږ په نظر کې خو معمولی ده، خو په اسلام کې د دغو ګناهونو لپاره ډیر سخت عذابونه دي. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره د یو داسې ګناه په باره کې معلومات شریکوم چې په هغې کې زموږ د معاشرې هلکان او جنکۍ ټول اخته دي. نو د نورو معلوماتو درکولو نه مخکې د تاسو نه یوه هیله لرم، که تاسو زموږ د چینل دا ویډیو په اول ځل ګورئ نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل د سبسکرایب بټن ووهئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د همدغسې معلوماتي او ښایسته ویډیوګانو لپاره تاسو ته خبر درکړل شي. دوستانو تاسو ته به معلومه وي چې زنا یو کبیره یعنی لویه ګناه ده، او په قرآن کریم کې الله تعالی جل جلاله ارشاد فرمایلی دی چې مفهوم یې داسې دی چې زنا ته مه نږدې کیږئ ځکه چې دا د بې حیایۍ خبره او بدترینه لاره ده. خو زموږ په معاشره کې بدقسمتي دا ده چې صرف ناروا اړیکو ته یعنی جنسي اړیکو ته زنا ویل کیږي، حالانکه دا خبره سراسر غلطه ده. اسلام دا موضوع په ډیره ښه طریقه روښانه کړې ده او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی مفهوم یې داسې دی چې د سترګو هم زنا وي، یعنی د سترګو زنا دا ده چې په سترګو باندې د بې حیایۍ کارونه لیدل، اگر که هغه یو عکس یعنی تصویر وي یا یو بې حیا فلم وي او یا یوې پردۍ نامحرمې ښځې ته کتل وي، او همدغسې د غوږونو هم زنا وي، یعنی داسې خبرې اورېدل چې د هغې نه د انسان داسې جذبات پیدا شي چې هغه د زنا اړخ ته توجه وکړي. همدغسې د ژبې زنا هم وي، یعنی په خوله باندې په ژبه باندې د بې حیایۍ خبرې کول، او همدغسې د لاسونو او خپو هم زنا وي، یعنی په لاسونو باندې غلط او بې حیا کار کول، او د خپو زنا دا چې د زنا اړخ ته په خپو باندې تلل. او همدغسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی مفهوم یې داسې دی چې د زړه هم زنا وي، یعنی په خپل زړه کې د بې حیایۍ او ناروا غلطو کارونو تمنا او اراده لرل. دوستانو که همدغه وجه نه موږ وګورو نو اسلام د نامحرمو ښځو او سړو په منځ کې ډیر حدود او پابندیانې لګولي دي، ځکه چې د یو لوی ګناه کولو نه مخکې د دوی په منځ کې رکاوټ پیدا شي او د دې بد عمل نه ځانونه وساتي. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو موږ سره د خپل نظر اظهار په کمنټس کې خامخا وکړئ، ویډیو در سره خامخا لایک کړئ، او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نور هم دغسې معلوماتي او ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.